نورستان کې شاوخوا 2,500 کورنیو مرستې ترلاسه کړې. دغه مرستې چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل وه د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې لخوا د نورستان د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست ته په واک کې ورکړل شوې وې چې نن د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد په لاسونو 250 کورنیو ته وسپارل شوې. 7 قلمه جنس پکې موجود دي او تقریبا 8,000 روپو پورې ارزښت لري، قیمت لري. نو همدا شانته 15 کسانو ته 10,000 روپۍ نغدي کومک وشو او انشاءالله موږ کوشش کوو چې نور کومکونه هم راجلب کړو او بېوزله او یتیمانو ته تقسیم کړو. بل لور ته مرسته اخیستونکي خوشحاله دي او له اسلامي امارت څخه مننه کوي چې په ډېر اړین وخت کې له دوی سره مرسته وکړه. داسې خوشحاله یو چې یعنې هغه کور کې موږ داسې تاوان وسه هم نه شخصا زه وړه یعنې چې خلاص هم وو او دلته غریبي او دغه هم نور نه پیدا کېږي چې بېرته دا کور ډېر خوشحاله او نور هم غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. مرسته راغونډ شوی دی او د اسلامي امارت د مشرانو لخوا نه ډېره مننه کوم موږ ته دا کومک ورسوو او همدا موږ دې ته دعا کوو چې موږ زموږ سهم او دا حسینو ته لاسرسی وکړي. په ورته وخت کې بیا د ژمي راتلو ته په اشارې د نورستان د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې ورته بشپړ چمتووالی لري. انشاءالله نور ذخیره هم لرو او د ژمي مشکلات سیلاب ځپرو او متضررینو کورونو په خاطر وزارت هم امادګي لري انشاءالله نور مال لرو انتقالوي. د یادونې وړ ده چې په دغو مرستو کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو لپاره نقدې پیسې هم په پام کې نیول شوې وې چې پر 15 یتیمانو وویشل شوې.